مختصر درته وایم خو ډېر اوږد حدیث دی. جهنمیان چې کله جهنم ته وغورځېږي دا وجود به پکې سوځي، دوی به چغې وایي، دوی له به اوږې به شي اوږې، الله ته به چغې کوي خدایه مونږ له ډوډۍ راکړه اوږې شو. نو زقوم د مارجړی بوټی دی، تریخ هم دی، سپغ هم دی، غنم دی پکې. ابه ولا وټکوي نو وراو بلې وخوره. نو چې دی هغه خولې ته کېدي خو غریب اوږې دی، څه به وکړي؟ نو ملایکې به یې ونښلي، دوی به چغې کوي خدای پاک اوبه راله راوړئ. الله به فرشتو ته حکم وکړي ورشه اوبه وله راوړئ. نو اوبه وله راوړئ، نو هغه اوبه به څه وي؟ ابه د جهنمیانو دا وینې زوې به د جهنم په دې ویښ کې به یو ځای کېږي، ډنډ کې به پرتې وي، دا چې کوم نوونه ترې بېږي وینې. ابه وله دا اور په لوښي کې راوړي، دا کلیچې دي دې کې به وله راوړي، او د دې مخ ته به یې رانږدې کړي. یشوي الوجوه، وجوه قرآن کې الله فرمایي. چې دې مخ ته رانږدې کړي نو حدیث کې راځي دا مخ دا سرمن به یې په هغه لوښي کې را پرېوځي، مخ باید تشه ډوکې پاتې شي، او په دې خوله به یې ورواړي دلته کې مرۍ کې بلی نښتې ده. فقطعت امعاءهم، دا کلمې به ترې لاندې وغورځوي، او دا باقي اوبه به راوالي په دې سر به یې ورته فرشته ورواړي. دغه خو خوراک دی، او که شکل خراب شي اوس بیا ترې واپس انسان جوړ شي چې دې عذاب دا خوند اوسه کېږي. او وجود دومره غټ چې دې کملی کې پرلت غذي او کینی ابه دومره لکه 48 میله مزل. جدې نه مکې مکرمې پورې مثال نبي علیه السلام ورکړی 48 میل کې به د ناستې ځای وي ده، دومره غټ وجود چې ښه دی وسوځېږي، ښه چغې وباسي. دوی به چغې وي الله ته، او 1000 کاله یو روایت کې وکړي او 1000 کاله به چغې وي یا خدای پاکه، خدای پاکه په مونږ باندې. لاول به د جنت هغه داروغه ته چغې ووایي، ابه وله جواب نه ورکوي، نو چې 1000 او 1000 کاله چغې ووایي نه به ورته وایي انکم ماکثون. د خدای د خوښۍ مطابق څومره د خدای خوښه د هغې پورې به پکې یې نو څه چغې وهئ. نو بیا به الله ته چغې ووایي یا 1000 او 1000 کاله، نو خدای به جواب ورنه کړي. نو بیا به وایي تاسو راځئ چپ کېږو، په صبر خدای خوشحاله دی، چغ ویش به هم نه کوو. نو 1000 او 1000 کاله اختلاف د روایت کې دي، به چپ وي غږ به نه کوي. وی سواء جزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص، که چغې وو که چپ کېږو په دواړو کې نه خلاصېږو. بیا به الله ته چغې جوړېږي یا 1000 او 1000 کاله چې بیا الله ته چغې ووایي، الله به جواب ورکړي. څه جواب به ورکړي؟ اخسئوا فیها ولا تکلمون، شخ شئ کورې شئ چې ما سره خبرې ونه کړي. چې کوم بدعمله مسلمانان دي خوا به خدای وباسي، او چې کوم کافر دي اب په جهنم کې پراتی. نو تذکرہ کې قرطبی لیکلی دی، حدیث نقل کړی دی، وی پراته وي او جهنم کې لاندې به سیخونه میخونه د خپو کې بین نوځي، وینه او زونه به ته بیږي. نو بیا به یو کافر الله راوالی فرشتو ته به حکم وکړي د اوسپنې په صندوق کې به بند کړي. نو هغه صندوقونه به یو د بل د پاسه ته به ته کېږي، اور به پکې بلیږي لکه څنګه چې زمونږ په دې خښتو په دې بټۍ کې د خښتې قط په قط پرتي دا اور پکې بلیږي، او د جهنم سر به خدای بند کړي، نه ختمېدو پورې سزا به ورته میلاویږي. دا د کافر سزا ورې ایمان. الله دې مو ایمان محفوظ کړي. سړی ایمان یوړه او سزا میلاو شي او ځل خو به وځي که نه، او که سړی کفر سره لاړ خو همیشه لپاره تبۍ ده. نو جناب د ماسخوتن مونځ چې سړی پابندۍ سره کوي، ګوره دې کې حکمتونه الله یې خیري. ماسخوتن یو سړی پاسي ابه د ماښام خامخا کوي، ځکه ماسخوتن خو د خوب وخت دی، تیاره وخت دی، ابه د مازدیګر هم کوي او بیا د ماسپښین هم کوي. هر یو مونځ کې سار یو سړی پاسي، خو سار پاسه ماسپښین دی ولې ونه کوم، مازدیګر دی ولې ونه کوم. ماسخوتن مونځ چې سړی کوي الله به جهنم د سزا نه ساتي. که نور څه عذابونه پي قبر کې به ته خدای وباسي، د حشر په میدان کې به خدای سزا ورکړي، خو جهنم نه به خدای پاک محفوظ وساتي. نو دا اوږد حدیث امام قرطبي رحمت الله علیه نقل کړی دی، او دا 15 منځونه دي او 15 سزاګانې دي. زمونږ خلک خو صرف روژه کې جوماتونه ډکي، او د روژې نه بغیر بیا هر یو سړی خپل کاروبار پسې یو خوا منډه او بل خوا منډه. جناب دا د خدای حق دی، دی نه خلاصېدی نه شي. خامخا به مونځ کوې، که مونځ دې نی که نه نو خامخا ړومبی چوکۍ په پل صراط د مانځه ده، د ایمان ده، دویمه د مانځه ده. چا سره ایمان عملنامه کې به لیکلي دا مؤمن دی دا کافر دی، چې مؤمن وي ځه مخکې، او چې کافر یې هغه ځای نه به ورغورځوي، او چې دویمه چوکۍ راځي به د مانځي. وګوره منځونه یې کړي دي که نه څونه عمر یې سار حساب دی 80 کاله عمر یې 15 کاله نابالغ او دا 15 کاله د بالغ او 15 کاله څونه منځونه جوړېږي، د ورځې 15 په میاشت کې 15 کې ضرب ورکړه دونه شو، کال کې ضرب ورکړه 12 کې دومره جوړ شو. دومره کلونو منځونه دې څونه یې کړي دي. نو که د فرض منځونه هغه مړه کړي خو یې خلاصې، او که نه کړي نفل یې وګورئ، که نفل یې کړی پکې ولې حسابئ، او که نه بیا کوي نو هغه ځای نه ورلړئ. هغې نه پس بیا د روجې ورپسې د زکات ورپسې د حج دا پاټکونه چې څنګه موږ ته چوکۍ او پاټک وایي پاټکونه لګېدلي
خبره مې دې پورې کوله چې منځ اهم عبادت دی، دا رب العالمین سره مناجات